یو فرض قرآن کی ذکر دے اغلا سورہ انزلی تردا څنګهلو پوری چې دا فرض دی چې دا په قرآن کې ذکر دی. الله عز وجل قرآن کې فرمایلی چې لاسونه به وینځئ الی المرفقین تر څنګهلو پورې، او دا څنګل چې دا هم په لاسونو کې داخل د څنګل به اوس وینځلی کېږي. په دې باب کې ذخیره د حدیث وي سړی کله ګوري نو ډېر احادیث په دې باب کې راغلي، خاص کرت په صحیح البخاري کې او صحیح د امام مسلم کې، او عام چې کوم کتابونه د احادیثو دي ابو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، تقریبا اوس ما شمارل په دې باب کې 170 نه زیات روایتونه راغلي چې په هغه ټولو کې د الله د رسول علیه الصلاة والسلام د اودس کیفیت او د هغه تفصیل بیان شوی دی د تمام اودس. زید بن عاصم ته یو کس وویل چې موږ ته د نبي صلی الله علیه وسلم اودس وکړه، هغه اوبه راواغېستې، خپل لاسونه یې وینځل، د هغې نه وروسته خولې ته اوبه واچولې، پوزې ته اوبه واچولې، د هغې نه وروسته مخ یې وینځه او بیا یې لاسونه وینځل تر د مټو اخیره پورې چې کوم ته مړوند د بره دغه ویلی کېږي څنګل، د هغې نه وروسته یې اوبه راواغېستې او خپې یې وینځلې دواړه. آخر کې خلکو ته فرمایي چې د نبي صلی الله علیه وسلم اودس په دې طور باندې او په دې طریقه باندې و. دې درونو دا فایده معلومېږي د صحابو د دې سوال جواب ده چې مخکې جمعو کې د هغې اشارې موږ بیان کړې وې چې صحابو په اوداسه کې دا بعضې تعمقات او دا بعضې خودساخته خبرې نه بیانولې چې دا د بدعاتو د قسم نه راځي او د بعضو وضاحت نن جمعه کې کوو انشاءالله تعالی. لیکن داسې به یې فرمایل چې د الله د نبي اودس ماته بیان کړه، داسې به یې فرمایل. یا به عثمان رضی الله عنه فرمایل چې تاسو ماته ګورئ، زه د الله د رسول اودس تاسو ته کوم، او دا خبره د مانځه کې په دې طور باندې وه. ابو حمید سعدي صحابو ته وویل چې ماته ګورئ، زه تاسو 2 رکعاته لمونځ کوم، دا د الله د رسول لمونځ دی. یو سړي به دا اعتراض هم کړی و چې ستا زمانه خو دومره ډېره نه ده شوې، ته خو یو نوی مسلمان یې، ته څنګه د پیغمبر لمونځ موږ ته ښودلی شي؟ او زه یې کوم که تاسو به اعتراض وکړو غلط و ټیک ده چې 2 رکعات یې مونځ د سنت مطابق وکړو، سلام یې وګرځاو، هغه 10 کسان چې کوم ناستو هغه ټولو اقرار وکړو او د نبي علیه السلام مونځ په دې طریقه باندې و. ما دا غرض بیانول چې اصل بنیادي خبره دا یادول غواړي چې دا کار زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم دی، که دا اودس دی، که دا تیمم دی، که دا غسل دی، او که دا مونځ دی، که دا روژه ده او زکات ده. معیاري خبره به دا وي چې آیا دا طریقه د الله د نبي ده چې نو په دې اطمینان او د هغې اظهار پکار دی، او که زموږ د نبي نه وه د هغې نه ځان ساتل پکار دی. د صحابو عادات چې په حدیثو کې ګورم دغه شان عادات دي، او دا دومره سیده ساده خبره ده چې هر مسلمان په اسانۍ باندې په دې پوهېږي چې دا زموږ د نبي طریقه ده او دا نه ده. او چې کله د مولیانو مسلو ته ورولې دي چې پلانې مولا وایي چې دا فرض ده، او پلانې مولوي صاحب وایي چې دا واجب ده، او پلانې قاضي صاحب وایي چې دا سنت ده، او پلانې سابق صاحب وایي چې دا مکروه ده، دې ته چې وورځېدې د یو مسله به معلومه نه کړي. ډېرو خلو ته چې کله مسله پاتې شو د الله د رسول د خولې نه ووته او تا په هغې باندې قناعت ونه کړو، اطمینان دې ونه کړو، بیا به د ملیان خطا کوي. یو ملا وایي فرض ده، بل به واجب ده، بل ملا وایي چې ټیک ده خو زموږ په مذهب کې نشته دی، بل ملا وایي چې ټیک ده خو دا د پاکستان کې نه کېږي، سعودي عرب کې کېږي، هلته حنابله دي، بل ملا وایي دا مسله ټیک ده خو دا په مصر کې کېږي، هلته شوافع دي. نو په دې خبرو به دې خطا کوي، را خطا کوي. او بل ملا وایي که دا مسله صحیح وي نو زموږ مولوي صاحب دومره غټ پټکۍ وایي د هغه ته ولې نه معلومه، ولې زموږ د مولیانو کدوانو پاڼې ویلي. ته به لنډه دا خبره کوې چې دا خبره د الله د رسول داسې ده، پیغمبر په دې طریقه اودس کړی دی او
دلیل د دې خبرې سره پلانې حدیث دی بس خبره صحیح ده او چې محمد صلی الله علیه وسلم په اوداسه کې یو طریقه نو اختیار کړي او ما ته اختیارونه دا به غلطه دا که زه بولاوي او که بل بولاوي او که بل بولاوي دا به خطای دیو چې ضرورو د شاوري ولا سره حواله ما مخکې جوړه کې ویلې و هغه به د صحابه عادات دسیو چې دسه به فرمایي چې پیغمبر او داس من دا وخیا بس یو صحابي او داس کا نور متکتل بس بیا بیان او دسه به نه فرمایل چې راشي په دې کې دومره مستحبات دي دومره مکروهات دي دومره واجبات دي دومره به حرام دي دومره به فرض دي چې څه صحابه کرام نه کولي سیده ساده د پیغمبر حج د وسلام د پیغمبر ټول حج ولید او د پیغمبر حج زکات وکړه د به سم په دې طریقه زکات ورکړو بس دا ټیکس چې موږ یې کاوه د به سم منبر ته خدای تعالی دی ولاړو منبر د پاسه دوه رکعات موږ کو سجده په کوز بزمګه کوله بیا امام حضرت ګوره چې ما څنګه موږ کو دا بولش دا طریقه د صحابه د دین دغه ته ویل کیږي په دې طریقه باندې دین یادېږي نو په مسائل د اوداسه کې په صحابه دا طریقه اختیاروله چې راشي جما اودس ته وګورئ لوټه به راوغست اودس به وکړو سنت طریقه برابر بیا وګورئ ته وی چې نبی اسلام په دې اوداسه باندې درې دي دا بحران بن صدقه رضی الله عنه وګن حدیث ده او به راوغست د سنې وینځل مخې وینځل مزمزه استنشاق وکړو دا غي نو سبټ وینځل بیا د سر بس وکړه به اخبي وینځل بیا فرمایله هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نبي صلى الله عليه وسلم جاء تقشعر او دس کو د الله د نبی او دس ده یو کد حدیث ده اخیری الفاظ بګیدالي ونبي صلى الله عليه وسلم او یو چې په بار اواز سره نمی خلته والے نمی پوز تا واچولې بیا راوغست بیا دا غي درسته مخې وینځو بیا د سونه وینځي ال المرفقین څنګه پورې مرتين دو ځلې وینځل او دا غي درسته او فرمایي چې دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم او دسته مخې جمعه کې موږ دا ویلو چې دا وداسه اندامونه یو ځل انځل دوه کرته انځل او درې کرته انځل دا درې وړه طریقې صحیح په حدیث کې راغلي او څلورمه طریقه به موږ دا ویلو چې بعضی اندامونه درې کرته انځل او دا مټي پکې دوه کرته انځل هغه حدیث دا چې بخاری نه وایي چې دا صحیح حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول اندامونه درې کرته انځل او دا مټي پکې دوه کرته انځلې نو دوه کرته انځل بعضی اندامونه او درې کرته انځل بعضی اندامونه د څه یو سم جایز دی دا د الله رسول نقل له کتاب او سنت کې د دې مثالونه شته مټه چې دا څنګه دا وټه چې کوم دا په کې انځي کدا د وښ پاتې شو داس دی ولش